چې ځم سبا ماپښین قضا به راځم اوس اجازه راکړه چې ځم پر لوېدو لمر دی د ورځې پر رڼا به راځم سترګې راپورته کړه ناوخته سو چې ځمه سبا ماپښین قضا به راځم کومه دې زړګی هلته هم نه و دلته هم نشته دا جوړ کې څه په څه ویني زړګی د هغه جمعه ده دښمن په لاس تړلی مې پرېږده دا دې راوله صفخانه جوړ په خیر خیرت شی سره جوړ روغې څه کوې ولا دغسې راووتم په زړګي پسې ګرځېدم تا به نه لیدلی بیا نه دې ملدلې جعفر ما نه ولیدې ښه راځه چې ځو نو دا ډېر وخت تېر شي نه مې لیدلی چې ګرځېدم مار باندې مصروف یې سره سلام ستړی مه شئ جمعه ګله جوړ یې په خیر یې ښه دی خیر خیریت دی سلامت مو په خیر اوسه ته هم ښه یې سره د ورځې په خیر چېرې روان یې مسلمانه خو در سره زموږ پوښتنه نه کوې یاره ته کښېنه دا څه جنجال دی چې موږ نه یو په خبر خدای دې خیر کړي مسلمانه د څه شي جنجال دی چې د سردار محمد کاکو سره چې دوستي کړې ده ګر سره زموږ خوارانو پوښتنه نه کوي پر دا خوا نه راتېرېږي چې دا تاج محمد کاکو مې انډیوالو دا چېرې دی څنګه دی هی څه درته وایم تاج محمد اکا په بلا اوښتی یم په بلا ولې خدای دې خیر کړي څه خبره ده چې داسې فکر خراب دی هی څه درته ووایم دا دوستي یې څه ګډه راپېښه ده چې د دا سردار محمد سره مې دوستي کړې ده د دغه سره پېښه ده ولې په دوستي باید سړی خوشحاله سي سردار محمد څه کړي دي د دې کوښښ سره چې په اوله ورځ دوستي کوله ځیګر یې راته وټکوئ ول هر څه رواجونه دې سره وړم اوس ګر سره چې ورک دی راځي رانه پوښتنه نه راباندې کوي یو څو ورځې د مخه ورغلی ومه راته ویل یې ول شی نه لرم د خدای دربدره یم مال په دې خو نه کېږي په کور کې جنجالونه راته پېښ کړي دي کوروالا مې راته وایي د کلي ښځې پېغورونه راکوي چې دا نجلۍ مو په بدي کې ورکړې ده چې نه یو جوړه معلومېږي نه یې فالوده معلومېږي دا کیسې دي ګوره هی تا د چا سره دوستي وکړه دا په خدای ورځ ما ته هم راغلی و راته کښېنستی ول دوستي را سره وکړه ما ورته وویل ما ول انډیوال مې یې صحیح ده مګر د انډیوالۍ په خاطر خو زه د خپل اولاد ژوند په اور کې نه سم اچولی بلا مې په کراري جواب ورکوي مال نه کېږي ونه خپله خو دې جواب کوي ما ته به دې ویلي وای چې دوستي مو سره کوه تا څنګه انډیوالي ده چې ته زما سره کوې بس دا د انډیوال نوم خو مه اخله که ته زما انډیوال وای نو خو ته به ما ته راغلی وای ما زه به دې خبر کړم چې د سردار محمد سره دوستي وکړم که ونه کړم ما به یې ولار درښولی وای انډیوالي نشته وروره که دغسې وه ما پیسو ته ورکړه پیسو ته پیسې دې ولیدلې نور یې په کیسه کې نه وې ولا تاج محمد اکا څه درته ووایم دا ټوله زما غلطي وه چې د یوه دوست سره مې سلا نه وکړله اوس یو لاره ښه چې څه باید وکړم اوس نو ته پوهېږې خپل د کار اوس نو څه ورسره کوې زه خو درته وایم چې د کلي ټول رواجونه یې نه یې در سره وړي ستا غاړه یې نه یې در ایستلې ومګر سره یې په لاس مه ورکوه ناسته دي سمه ده ستا په کول به وکړم خو ما هم د هغه خبره ورته ونیولې ده چې پیسې غاړه را ایستلې نه وي په لاس یې نه ورکوم اوس څه کوې زه یو ځای کار لرم تلوار مې دی راځه زما سره ولاړ شه غرمه به ډوډۍ را سره وخورې
بس زما ګله ستا په مخه شو دا خپل برختو دا شپې ته راوتل یم واجب نه انا درته ځم خدای په امان بس دغسې کوم په لاس یې نه ورکوم چې غاړه رایستلې نه وي بیخي په لاس نه ولا دا ناکي در سره کړی نو جواب یې درکوي و خو په مځکه کې بېده وم بدا راغلی چکې راته کش کړي بدا ولوزه نو ما بل څه کم کار نه را پیدا کېږي اوس یو کار ما را پیدا کړي یاره بېکاري ده خیر جانې زما یو کار دی چې کولی شې راته ووایې چې ښکار دې زړګی ما زه وایه ولې نه شم کولی څو پیسې غواړې زه در کوم خو ګوره چې څوک درڅه خبر نه شي یا زړګی دا کار ما لوړ دی ورور دا کار زه نه شم کولی بل مرګ دا کار زه زړګی نه شم کولی بل کار راوسپاره ته اوس په ما مړی که خو تا ویل چې کار پیدا کړه نو نور څنګه کار غواړې هر څو پیسې چې غواړې زه در کوم یا زړګی چې د لوږې مړ کېږم دا کار زه نه کوم چې دا کار نه شې کولی نو ځه خو ګوره کله چا ته ولي وه د ژوند څه کول هغه رسم وکړې ګل اکا خیر په هغه ورځ تا ته هم درد راغلی و ما ته هم درد راغلی و څه چې وویل شوله خو خیر هغه خو تېر شوله دغه ولوټ چې دا وویل که دا به پوره درکړم خو دا کور چې دی کور چې کوم شی ما په وسه پوره و هغه به وکړم که څه شی مې کم شو په هغه کې بیا ته څه مه وایه یا سردار محمد اکا دا خو د خبرتیا خبره نه ده اوله ورځ چې ما پښتو سره کړې ده پر هغه پښتو به سره ځې اوس خو دې ګرده خلک په ما پسې خندولي دي خیر دې ته مې څه ښه راسره وکړه د مځکه به خرڅه کړم د ولور به یې در پوره کړم ادې زوی مې هم په خوارۍ پسې ځې باره به په کور کې ته هم څه مه راته وایه څه شی چې مې په وسه پوره و هغه به وکړم سردار محمد اکا په نورو ګډو وډو مې سر نه خلاصېږي چې یوازې ته نیاکام یې لا په لاس نه در کوم نو ګله زه اوس درته درته راغلی یم ته هم څه ښه راسره وکړه چا ته خوند نه ورکوي چې په وس یې یوازې زوی ته هر څه وکړي خوشحالي یې وجوړه کړي هر څه دغه کړي مګر ما سره څه ښه وکړه زه لوېدلی یم سردار محمد اکا دغه ښه مې در سره وکړه چې دوستي مې در سره وکړه نور ښه بلا نه شم در سره کولی څنګه شو زویه څه دې وکړه ده څه وخت ځئ د خیره بلا خبره مو سره وکړه هغه جانه نو سبا د خیر مو نیت کړی دی چې ولاړ شو د خیره زه زویه خدای دې مړ شه خدای مې په خیر ورسوه زړه کېږي خو مې نه خو مجبوري ده څه وکړو ګردورینو کې احتیاط کوئ پردی ملک دی سمه ده هغه جانه ته بې غمه اوسه ته داسې وکړه دعاوې راته کوه که چیرې هلته خوارۍ ډېرې وي پیسې مو پیدا کړې نو ژر راځو د خیره سره بېرته ولې نه زویه دعاوې خو درته کوم خدای مې په خیر ورسوه یا زویه دی مې هم نه زړه کېږي اوس چې ته م ولاړ شې دا کور یوازې دی زه خپله سپین ږیری یم دلته د کور کار و ژوند وایي زه څنګه وکړم دی دې خدای په خیر راورسوي بیا وایي که ته تلې بیا بل وار به دی ولاده مې باره به ته ورسره ولاړ شې بریالی هغه جان ښه وایي ته نه سې را سره تلای که ته را سره ولاړ شې دلته کور یوازې پاتېږي هغه جان هم یوازې دی دا د کور کار به څوک کوي
دا وار به زه ولاړ سمه ځان به ولاد کړمه بله پلا چې تلم د خیره قرار به چې راسره بوځم سمه ده هغه جانه اوس ماته اجازه راکړه زه به درسره ولاړ سم د خیره سره اوس غرمه د ډوډۍ وخوره واره ولاړ شه یا هغه جانه ډوډۍ نه خورم ناوخته کېږي زه به ولاړ سم اجازه راکړه خبرې نو نه پاتېږي ځې د خیره ځمه ملګري راته انتظار دي زه بازار ته سودا مودا رانیسو یو دره شوي یو پتلون دغه شی رانیسو نو زه شپه د هغه نه پرکر کوو حالا د شپې د مخه ځو اصل وایي چې نه پاتېږي دغه څه پیسې در سره واخله پیسې راسره دي هغه دغه واخله دا به دې په کار شي जड़े दो तपतनशी दजड़गी नाम रदिले उसके दो तपतनशी اشنو زوی دې ولاړی د خیره وانه سوی خدای دې مال شي څه مې کړي وای مجبور شوم اشد وای ورته کوه خدای دې مال شي زه خبر سوم وای 15 میاشتې وخت تر کړی دی ته په 15 میاشتې کې به د یالته د ولور ترکی خیر خدای مهربان دی یو څه به دې دورې مزدوري وکي یو څه به زمزه خرڅه کوم خیال مې دی یو څه به شاوخوا سره پور کوم ولا سردار محمد کاکو کزما خبره منې زه خو هم ځکه ما خرڅوم ځکه دې په درد خوري سپینږیري سړی بیا به چیش کوې زما په کول وکړه یو څه پیسې د یو یارو دوستو اشنایو څخه پور کړه خدای مهربانه دی خدای به پیسې درکړي او زوی به دوی مې څه راوړي دغه هم ځکه مه خرڅوم والله تاج محمد اکا تا ښه خبره وکړله مونږ څه وکړو مجبور یم په پور په دار نه پیدا کېږي دا 7 لکه افغانۍ دي نو دا چې زه د یو د بله څه پور کړم سبا بېرته 2000 ټکۍ داسې غواړي نو زه مجبور یم چې همځکه ورته خرڅه کړم بله ورځ ورغلی وم جمعه ګل اکا ته او ما ورته وویل مال په دا کور کې څه دغه راسره وکړه خو دوستي ده ده ویل چې دا یوه ستن یې کمه ایله په لاس نه درکوم او وروره جمعه ګل اکا مه ملامتوه دا د اوس رواجونه دغسې دي چې یو شی کم وروړې پیغرونه ورکوي همسایګان تانې ورکوي دغه د جمعه ګل د واجو زه در دغه ځای راورسولم اوس مجبور یم چې زه مځکه خرڅه کړم زوی مې د ایران ته ولاړی که دا رواجونه د نوی راباندې ایښي ولې به مې مځکه خرڅولې ولې به مې زه ایران ته تللی او وروره په دې کې جمعه ګل نه دی ملامت تا خو جمعه ګل رواجونه پر تا نه دي ایښي ته په دا ښار کې وګوره په دا وطن کې وګوره په ټول دنیا کې دغه کیسه ده دغه رواجونه دي دغه خبرې دي بیا تا ولې اوله ورځ ورسره منله وروره چې وس دې نه درلودی قدرت دې نه درلودی دونه توانایي دې په ځان کې نه وه ورته ویل به دی چې وروره دغه ولور مې په واسطه پرته د رواجو مې واجو دي تېر یم که در سره به نه دي وای خوا دې خیر خیریت و که نه وای در سره به نه دي نن بولې پر دې حال خیر تاج محمد اکا اوس خو پېښ سوي دي اوس داسې وکوي ګراک راګورئ چې دا مځکه پر خرڅه کړم کومه مځکه خرڅه مجبور یم دغه ستا او بغل ته دا لوړه مځکه دا به خرڅه کړم هغه کښته مځکه خو د نلان د هغه خو هېڅوک نه رانیسي سردار محمد کاکو دا لوړه مځکه چې ته خرڅوې اول حق زما دی دا زما په شاپه ده او بل دا راته ووایه چې دا دې په څو بیه کړې ده تا هم چندانې مځکه ولاکوي